یسر ما په بیان د دې کې چې دین ډېر اسان دی وایي دین څه دی اسان دی خو ډېرو په خپله ګران کړی دی په جورابو یې مسح کېږي او کېږي چا ویلي چې کېږي پیغمبر ویلي کېږي په سفر کې دوه منځونه یو ځای کېږي او یو ځای کېږي چا ویلي پیغمبر ویلي باران کې دوه منځونه یو ځای کېږي او کېږي څنګه پیغمبر نه ثابت نو دوی به څه وایي وایي دا دین یې داسې وته وګوئ ویې ته وګوئ ښه اوس دا دین دی داسې اسان خو دی به څه کوي دی یې ګرانوي مولوي صاحب لګیا د دین ښه ګرانوي هغه کومه اسانتیا چې پکې الله ورکړې د هغه هم ختموي ما یو پیر پاکستان کې د ماښام منزل روان وم جومات نو بانګ اورېده و چې زه ورغلم جومات ته نه مولوي صاحب اولني رکعت نه وتی و په دویم کې لګیا و نو هغه دویم کې لږه ګزاره وکړه بیا چې راووتو د جومات نه زه ورسره میلاو شوم ما دا کار دې الټه ونه کړو مولوي صاحب څنګه الټه ما پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو اولنی رکعت اوږده او دویم به یې لنډه و تا خو اولنی لنډ کو دویم دې اوږد کو خطا شوې که سوی نه خطا نه یم قصدن یې کو ما یې ولي وایي چې دغو ته پته ولګېده چې لیټ کېږي مسله یې سخته کړه پیغمبر به دا اولنی ولي اوږده وایي د دې دپاره که څوک راځي چې راورسي الله اکبر داسې مهربانه که څوک راځي چې راورسي مولوي صاحب وایي دا پرې چې دغو ته پته ولګي وایي زه خو وایم چې دوی راځي او زه د دې منځه نه وتی یم وایي حاجي وایي دویمه جمع نه کېږي جومات کې یو دلیل په دلایلو کې دا دی چې کله دویمه جمع شروع شو په جومات کې نو بیا به خلک په کورونو کې ناسي منزله به وختي نه راځي بیا به ځان له بله جمع وکړو اوس تا له چا اختیار درکړی چې ته دا مسلې سختې ځکه ما سره یو پیر یو مخکینی خبره ده یو وزیرستانی ملګری به موږ سره په درسونو کې کېناستو هغه الله سبحانه وتعالی د هغه د سینې د حق ته کولو کړی و نو هغه به د خپلو خپلوانو ډېر تنګه و به د وزیرستانیان ډېر سخت خلک دي چې کومه خبره یې راونیوه نو بیا یې راونیوه نو هغه به د ملګرو ډېر تنګه و هغه به ټول ریکارډ بیا ما ته بیانو یو ورځ یې راته ووایي نن راته کسان ټول یو شي او دا یې راته ووایي چې دا کومې خبرې چې تاسو شروع کړي دي دا شتي دا مسلې ټولې څه دي شتي په جورابو مسح هم شتي په سفر کې دوه منځونه یو ځای کولو هم شتي دا هم شتي دا هم شتي خو بیا وروسته امام ابو حنیفه رحمه الله چې کله راغی نو هغه په دې مسلو باندې پړی راښکو لږې سختې کړې نو اوس ګوره عقل کم ځای کې دی یعنی اول خو امام ابو حنیفه رحمه الله داسې کار کړی دی دا خو به دوی ور وتپله هسې به ووایو زه د څه وخته پورې که امام صاحب داسې کار کړی نو امام صاحب خو بیا په دین کې نوی کار کړی داسې ده که نه ده او امام صاحب پاک تېره دې خبرو نه امام صاحب زمونږ امام دی زمونږ سرتاج دی خو دا قصه به چې دوی ورته پلې ده لکه څنګه چې بس هغه ورته پلې ده وي په شپه کې به قرآن ختمو نو په یو خپه باندې به ولاړو 15 سپارې به ویلې په بله خپه به ولاړو 15 سپارې سیده د امام صاحب د شان سره لایق دي مونځ خو هغه مونځ دی چې سړی ولاړې ښه مزېدار الله ته جاړي په خشوع چې په یو خپه ولاړې دی به وجاړي الله ته د ده خو به ټول غم دی چې ولېږم او یا خپه باندې به دړلی شي او تکلیف ته او یعنی زه هم سړی یو منټ له دوله نشي ودرېدی موږ چې په سکول کې کله سبق وایو ورانۍ به موږ کړو نو استاد به ودرولو یو خپه به یو اوچته کړه دا بله به په ځمکې نو هغه 15 منټه بعد به بس طاقت ختم شو
یو سړی 15 سپارو ده او چې ته پرې رد وکړې وایي تا د امام صاحب خبره وکړه امام صاحب باندې د رد وکړو موږ په امام صاحب رد نه دی کړی دا د امام صاحب ادب او احترام دی چې موږ یې بیانو او داسې خبره شوه چې پیغمبر مسله بیان کړې ده او امام صاحب پسې چلو کو پړی راکړو نو دا خو د امام صاحب ګستاخي کې ولې امام صاحب مخکې کېدو د الله د پیغمبر نه مخکې کېدو نو دین څه دی آسان دی باب الدین یسر ښه یو فایده د ساتي چې دین آسان دی د صحیح خبره ده خو کوم ځای کې چې الله او د الله پیغمبر سختی کړې ده هلته به سختی کېږي مثال پهله درکړم اوس یو سړی دی او د جهاد په میدان کې دی او دشمن ورته مخامخ دی او د منځه مسله راله لمونځ به کوي که نه به کوي کوي به سخته ده دا مسله که نه ده سخته ده دې ځای کې به څوک دا نه وایي چې بابون الدین یسر باب په بیان د دې کې دین آسان دی بس لمونځ پرېږده یا ټیکهدار سهار 4 بجې راځي او سهار بانګ په 4:30 ووایي او دی وختي وځي مونځ یا کوي نه او یا یې مخکې ځان له وکړي او بابون الدین یسر باب په بیان د دې کې چې دین څه دی آسان دی دې نه غلطه فایده هم نه اخلي آسان دی کوم ځای کې آسان دی چې کوم ځای کې الله بیان کړی چې آسان دی الله پیغمبر بیان کړی چې آسان دی بیا آسان دی خو د ځان نه پکې آسانتیا پیدا کولی شو نشو پیدا کولی وقول النبي صلى الله عليه وسلم او وینا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم احب الدین الى الله الحنیفیة السمحة د الله سبحانه وتعالی هغه دین خوښ دی چې هغه رښتینی دین دی السمحه چې هغه آسان دین دی دې ګوره سند ذکر نه کو وقول النبي وي خدا امام بخاری رحمه الله بل کتاب د الادب المفرد پای کې د حدیث سند شته او امام احمد بن حنبل هم د حدیث راوړل دلته سند شته په مسند کې وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وإذا استاسو د پلار د ابراهيم عليه السلام طریقه مو حدیث به راوړی دی د ابو هريره رضی الله عنه ډیر فائدمن حدیث دی رسول سلام دا خبره کړې ده چې ان الدين يسر دین چې دی څه دی آسان دی ولن يشاد الدين احد الا غلبه او کم سړی چې په دین کې سختی غوره کړې ده نو دین پې زورور شوی دی دین پې څنګه زورور شوی دی یعنی دین سختۍ ته نه دی پرېښودی دله سختي نه چلیږي په دین کې او دغه شان په خپل احتیار څه دي غوزار کړي دي بیا هغه خپله سختۍ باندې هم عمل نشي کولی په دین کې د سختي کول ګوره پیغمبر څه وایي هلک المتنطعون دا خلک تباه دي په دین کې به سختي د ځانه نه جوړه او دا سړی سبحان الله چې دین کې ډېره سختي کوي یو ورځ داسې راشي چې هغه اسان عمل هغه هم پرېښودی او زړونه خو د الله په لاس کې دي بلکل د پیغمبر په نقش قدم ځه یو مسله اسان هغه بیان کړې ته اسانه بیانوه عایشه رضی الله عنها څه وایي چې پیغمبر ته به چا د دوو خبرو اختیار ورکړو نو کم یو به یې غوره کوو کم چې به اسانو الا دا چې ګناه به پکې و نو بیا به اسان نه غوره کوو اسانتیا په دې مسلمانانو باندې جوړول پکار دي زما خپل ځینې هغه مولیانو ته ډېر غوسه کېږي چې عوامو ته د مسلې ګرانوي او الله پکې اسانتیا پیدا کړي دا خو د الله بندګان دي الله په ډېر زیات معین دی بیا د پیغمبر امتیان دي هغه په ډېر زیات معینو او ته راغلی ته دوی ته سختیانې جوړی هر خبره ورته ګرانې زه په هغه سپینګیري باندې زما زړه سوځي چې هغه زموږ په دې علاقو کې د بارانونه او د واورې او د غرونه او د خټې په دې کې هغه د شپې را روانې ماسخوتن منزله او مولوي صاحب وایي 2 منځونه نه یو ځای کېږي حالانکې حدیثونه نه ثابت دي د هغه سپینګیري چې خپه وښویږي هغه چې راولېږي یا په هغو باندې مې زړه سوځي چې د سره د کور نه راوځي نه هغه مونځ د سره کوي نه په هغه سړي باندې زړه سوځي چې جمع یي او د 2-3 جورابې اچولې وي هغه ټولې وباسي خپې اینځي په یخو اوبو باندې ځکه چې مولوي صاحب وایي چې په جورابو باندې مسحه نه کېږي
ولې دا مسله دومره سخت دی د ځان نه مسلې جوړې شوي دي چې د کومې زنانه سره سره نو دا به هر کال د زکات مسله جدا ده هر کال به د یو څاروي اعلانوي دا پې لازم ده کوم ځای لازم ده او دغه شان څه ډېرې لارې کولو کړي دي خو وایي دا وې دوی چې دین اسان کړی د عوامو مو وایي زموږ مولیان به مني ټیټ خلک دي وایي ته دې ټیټ ومني ته خو هغه ټولې پرېږده دغه ستا د مولوي صاحب ته چې وایي چې دی حق بیانوي دې تا له د مانځه دعوت ترکوي که نه وی اوره کوي ته چې دغه دې وله منلې ده مانځه له تللی ستا د مولوي صاحب تا ته دا وایي چې ګیره وړه که نه خو په دې ځای کې به دا خبرې شروع کړي رفع الیدین ثابت دي پیغمبر کړي د متواتر حدیثو را به شي به د صحیح بخاري دی به وایي چې امام صاحب نه یې نقل خفه نه شي خو د امام صاحب نه دی نقل دا ګیره خریل د امام صاحب نه نقل دي د پنسې په ځان پسې راښکوده د ښځو پېژنده د امام صاحب نه نقل دي کور کې ډیش او ټي وي د امام صاحب نه نقل دي دروغ ویل د امام صاحب نه نقل دي دوکې دړاکې کول د امام صاحب نه نقل دي ظلم کول د ښځو او د بچو سره د امام صاحب نه نقل دي د خور عیسی ورکوي خو رفع الیدین نشو کولی ولې امام صاحب نه نقل نه دی امام صاحب نه دا نقل دي چې د خور عیسی مه ورکوه هسې په خوله باندې به نوم علي چې زمونږ مولیان او زمونږ امامان او زمونږ کتابونه او صحیح عمل نه کوي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی دین څه دی آسان دی او چا چې په دین کې سختی جوړه کړې ده هغه سختی په دین کې نه ده چې چلېدلی دین پې غالبه شوی دی نو څه وایي فسددوا وقاربوا پیغمبر وی د اعتدال لار خپله کوي چې افراط پکې هم نه او تفرید پکې هم نه به د حد نه اوړي او نه به کمیږي وقاربوا میانه روي اختیار کوي وابشروا او بیا زیری واخلئ که چېرته دین داسې وکړو چې د اعتدال هغه دین د وسطیت هغه دین نو بیا زیری دله پیغمبر درکوي د جنت واستعینوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة او پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی سحر والروحة ماسپخین دا ټیم ماسپخین نه بعد وشيء من الدلجة او د شپې په دې کې څه نه څه بندګیانې د الله کوئ محنت کوئ کوشش کوئ بعض علماء دلته ویلي چې دې نه مراد دا پنځه مونځونه هم کیدی شي ځکه چې سحر کې کوم مونځ راغی سحر مونځ راغی فجر ماسپخین او مازدیګر راغی ماسپخین نه بعد تی مراد د روحه ماسپخین نه بعد دا وخت وشيء من الدلجة کوم مونځ دی ماښام او مازدیګر ماښام او ماسخوتن دې ته پکې اشاره شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم محنت کوئ سفر کوئ ورو ورو څه نه څه بندګي د الله کوئ وی ښه دې کې امام بخاري رحمه الله څه ثابتوي دا چې یو سړی مؤمن نو عمل ته به ضرورت لري دې کې پیغمبر څه ووی وی عمل کوئ په سحر کې ماسپخین کې د شپې د الله بندګي کوئ دغه شان په دې کې رد هم دی په خوارجو باندې چې دین اسان دی هغوی د دین څه کړی دی هغوی د دین ګران کړی دی نو یو قسمه رد په خوارجو باندې مو شو د هغې نه بعد